السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، د یا ودود عمل، د یا ودود وظیفه، د یا ودود ختم در سره شریک کوم. د نکاح لپاره کولی شي، د محبت لپاره یو خاص طاقتور مجرب عمل ده. دا لپاره د محبت هم ده، لپاره د واده هم ده، لپاره د مثلا د خپل خوښي د رشتې د کولو لپاره یو نهایت آسان او مجرب عمل ده. دا یا ودود وظیفه مخکې ما له تاسو سره شریکه کړې وه، ډیرو کسانو کړې وه، خو الحمدلله هغو ته د دې ریزلټ په لاس ورغلی و، خپل مقصد یې په ورباندې پوره کړی و. هغه خپل حاجت چې د واده، هغه خپل حاجت چې مثلا د محبت ده، داسې ډیرو کسانو د هغه وظیفې په کولو سره پوره کړی و. خو نن یو بل وظیفه د یا ودودو له تاسو سره شریک کوم چې دا یا ودودو د محبت لپاره ډیر طاقتور عمل ده او د واده لپاره، د نکاح لپاره ډیر طاقتور مجرب پر تاثیر عمل ده. نو که چا کړی نه وي، د دې عمل دی وکړي چې چیرې یې رشته خوښه وي، هلته به انشاءالله کیږي. که د ده هغه رشته چې دلته چېرته خوښه وي، هغه ځای کې دی نکاح کوي، کوم چې ده خوښ وي، که هلک وي که نجلۍ وي، دا هر څوک دا وظیفه کولی شي. نو هغه تر مابین رکاوټونه زیات وي یا فاصلې زیاتې وي. مثلا فرض که یو هلک ده یا یوه نجلۍ د یې ځای رشته خوښه ده، دی غواړي یا دا غواړي چې دی د زړه نکاح په پلانکي ځای کې وسي، هغه کم ځای چې درته معلوم وي. خو دې تر مابین داسې رکاوټ وي، یا مثلا د هغه هلک یا نجلۍ پلار نه راضي کېږي، یا مور نه راضي کېږي، یا بل داسې په کور کې یو سربراه وي هغه نه راضي کېږي، په مابینځ کې یو خلل، یو رکاوټ و، په مابینځ کې یو نقصان واقع شوی وي، د دوی تر مابینځ رشته نه غواړي، د دوی تر مابینځ نکاح کول نه غواړي. انشاءالله دغه یوه وظیفه په کولو سره به هغه رکاوټ ختم سي، هغه مثلا هغه نقصان چې دوی تر مابینځ واقع ده، یو غر واقع ده، هغه به انشاءالله اوار کړل سي او د دوی نکاح به سره وکړي او الله پاک به دوی دواړه سره یو ځای کړي. ګورئ، دا نکاح د نبي علیه الصلاة والسلام له سنت طریقو څخه یوه سنت طریقه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم څوک چې نکاح نه کوي هغه د ما له امت څخه نه ده. ګورئ څونه غټه خبره ده، څونه غټ نقصان کوي چې یو انسان پر نکاح باندې وس بر وي، پر نکاح باندې وس او قدرت لري، بیا یې هم نه کوي. نبی علیه السلام هغه کس له خپل امت څخه خارج کړی ده، ځکه چې په نکاح سره انسان له ګناهو راګرځي، انسان له بدو افعالو راګرځي، انسان له لهو لعب له دې ټولو څخه راګرځي، له پردیو زنانو له دې ټولو څخه دی راګرځي پر خپله جایزه نکاح باندې. نکاح د نبی علیه السلام له لوري یوه سنت طریقه ده. بل د نکاح ټیم اصل پر 15 کاله، کله چې هم مثلا هلک یا نجلۍ د 15 کالو سو یا د بلوغ ته ورسېده، بیا د مور و پلار دا ذمهواري ده چې نکاح به ورته کوي. د اولاد پر مور و پلار 3 حقه دي. ګورئ زه درته ښیم، اولین په هغه کې دا ده چې پیدا سو ښه نوم ورباندې ږدي، دوهم چې مثلا څه غټ سو د تعلیم و د تربیې د علم کوشش به کوي، دا به ور زده کوي، دا به ورباندې کوي، او دریم چې دا د زړه نکاح به ورکوي، د خوښۍ نکاح چې چیرې ده ورته ویل چې بابا یا مور په پلانکي ځای کې زما خوښه ده یا مې خوښ ده، په دې ځای کې به راته کوي، نو کوشش به کوي په هغه ځای کې به دی محنت کوي چې هلته د ده نکاح یا د دې نکاح په هغه ځای کې وکړل شي. خو بدبختانه په پښتنو کې دا پیغور ده، دا عیب ده چې هلک په خوله باندې نشي ویلی، انجلۍ خو بیخي نشي ویلی، ځکه چې دا په دوی کې یو جرم، یو ناروا کار ده. لمونځ کول دوی ته بد لمونځ پرېښودل، قضا کول دا دوی ته عیب و پیغور نه ده، یره خریل دا دوی ته عیب و پیغور نه ده، بس نور ناروا عملونه کول دا دوی ته عیب و پیغور نه ده. هغه مین شی چې د خوند و حق د هغه نه ورکوي، یو ورور هم په 100 کې نه 90 نفره یې نه ورکوي، له یوه ماس یوه پلار یې نه ورکوي، ورونه یې نه ورکوي خپل د خور حق، هغه د دوی لپاره عیب و پیغور نه ده.
خو که چیرې هلک په خوله باندې وویلې چې زه پلانکی ځای نکاح کوم یا نجلۍ په خوله وویلې پلانکی ځای نکاح کوم، بیا دا د دوی لپاره یو عیب یو پیغور ده او هغه کس یې هم نشي برداشتولی چې پلانکی څنګه د ما لور غواړي، څنګه په خوله باندې وایي زه نه ورکوم. هغه هم دا غیرت دا نشي برداشتولی چې دا د شریعت خلاف کار ده. دا خبر د شریعت څخه ډیر لرې کار ده، بلکې زوی لور ته به د زړه موافق الته نکاح ورکوي چې هغه مثلا ناروا کور نه وي، بدفعله نه وي، چرسي نه وي، روینا نه وي، الته بس مثلا د ده خوښ سو الته به ضرور ورکوي. نو دوستانو د نکاح لپاره انشاءالله یو اسانه عمل ده. یا داسې مثلا یو ځای د رشته خوښه وي، اکثره وخت ما تاسو ته ویل چې څوک په زړه کې یو ځای خوښ وي، هلک یا نجلۍ له وامه نشي ویلی، هلک خو نشي ویلی، نجلۍ خو بیخي له وامه نشي ویلی. وایي که چیرې ووایم نو ورونه یا پلار به یې څه راته ووایي چې ته څنګه په خوله باندې دا ځای غواړې. نو دغه وظیفه دې وکړي انشاءالله په ډېره اساني سره به هغه راضي کړل شي او هغه ځای به نکاح ورته وکړي. یا مثلا یو ځای یو هلک ده یا یو نجلۍ ده یا د یو چا زامن دي یا لوران یا خویندې دي، قلم یا بند ده غزلي قلم، انشاءالله د دې وظیفې په کولو سره به قلم خلاص کړل شي چې دا وظیفه وکړي، له هغه نه بعد چې دعا وکړي انشاءالله د ده هغه مقصد به پوره کړل شي، په خپل مقصد کې به کامیاب کړل شي. او دا وظیفه دوستانو د محبت لپاره هم کولی شي، د ښځې او د خاوند مابینځ کې محبت، یا د ورونو مابینځ کې، یا د مور و پلار، یا د زامنو مابینځ کې محبت، یا د انډوالانو د مابینځ کې محبت زړه ته ورچول، د دې لپاره هم تاسو ته عمل کولی شي. دوستانو د عمل طریقه دا د ماخستن به کوئ 2 رکعاته نفل به وکړئ. ماخستن د لمانځه نه بعد د نفلو نه بعد به 3 واره درود شریف ووایاست. له 3 واره درود شریف نه بعد به 1000 واره دا توري ووایاست یا ودودو یا ودودو. په پای کې به بیا 3 واره درود شریف ووایاست. بیا به له هغه نه بعد د جایز نکاح لپاره دعا وکړئ. هغه څوک چې نه راضي کېږي هغه به په خپل ذهن تصور کې راولئ چې دا وظیفه ختم کړي، د هغه پر دماغ یا پر تصویر یا پر ذهن کښې راوستلی ورباندې جوف بې کړي. یا له چا سره محبت کول غواړئ، که چیرې هغه لرې وي د هغه شکل په خپل دماغ کې راولئ یا تصویر راواخلئ، که په موبایل کې وي که دغه وي پر هغه یې جوف کړئ. یا که نږدې وي کوشش کولی شئ پر خوړونکي شي باندې یې دم کړئ، په هغه باندې یې وخورئ، انشاءالله ستاسو محبوب به وګرځېږي. یا د ښځې او د خاوند په مابینځ کې محبت چې دا وظیفه مې خلاصه کړله، وظیفه ټوله یوه ده خو دا طریقې یې ماز جلا دي. وظیفه د هر یو لپاره 3 واره درود شریف او 2 رکعاته نفل چې وکړئ، 3 واره درود شریف، 1000 واره یا ودودو، په پای کې بیا 3 واره درود شریف. د ښځې او د خاوند په مابینځ کې محبت لپاره پر خوړونکي شي دم کړئ، دواړه دې وخوري، انشاءالله سره ګران به شي او په مابینځ کې به محبت پیدا کړل شي. یا د نکاح لپاره تاسو کوئ دوستانو، د هغه چا چې هغه نه راضي کېږي، د هغه مثلا جسم صورت په خپل ذهن کې راولئ، ورباندې جوف یې کړئ. یا که در نږدې وي مخامخ یې ورباندې ووایاست، په نافامي کې ورباندې جوف کړئ، انشاءالله راضي به شي د دې وظیفې په برکت سره. دا وظیفه دوستانو 3 ورځې پر لفظ متصل وکړئ، انشاءالله په 3 ورځې کې به تاسو ته رزلټ په لاس درکړي، په 3 ورځې کې به ستاسو مشکل حل شي، په 3 ورځې کې به ستاسو مقصد پوره شي او ستاسو حاجت به پوره شي. ګورئ دا یاد ساتئ، کم حاجت چې په مسلسل ډول الله تعالی څخه غواړئ هغه حاجت ضرور پوره کېږي، پاته نه لري چې نشي پوره. هغه که د واده حاجت وي، هغه که د رشتې وي، هغه که د محبت وي، هغه که ستاسو هر حاجت وي، په مسلسل ډول بار بار یې له الله غواړئ. کم شی چې بار بار له الله څخه غوښتل کېږي هغه الله خپل بنده ته ورکوي. او د الله په در کې بار بار ځان سوالګر کول دا د انسان قدر زیاتوي، دا د انسان عزت زیاتوي، دا د انسان رتبه لوړوي. د بنده په در کې چې بار بار سوالګر ځان جوړوي، د انسان بې قدري راځي، د انسان بې عزتي راځي. د بل وکور ته ډیر ورتلل دا انسان بې قدره کېږي، خو د الله وکور ته ډیر ورتلل په دې کې د انسان عزت لوړېږي. دوستانو دا وظیفه الله تعالی دې وکړي چې تاسو یې وکړئ وظیفه، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ، شاید هغه هم په داسې پریشاني کې مبتلا وي، د دې وظیفې په برکت سره یې الله له هغه پریشاني خلاص کړي. نو موږ تاسو په ثواب کې ټول سره شریکان سو. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم.